په هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سنترینه اوس ګل جوړوي په هنر باندې لګیا د کابل جوړوي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د عامې روغتیا وزارت محترم وزیر صاحب، د درملو د صنعت او صحي محصولاتو د احتیاطیې مسؤلینو، د افغانستان د نړیوال نندارتون مرکز استازو، د امارتي ادارو محترمو مسؤلینو، د خصوصي سکتور محترمو استازو، قدرمنو مشرانو، مېلمنو او ټولو محترمو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ته له الله تعالی جل جلاله څخه د صحت او عافیت غوښتونکی محترمو، خوشحاله یم چې د عامې روغتیا وزارت په مشرۍ د ابوعلي سینا بلخي په دویم تخصیصي نندارتون کې ګډون کوم او د خوښۍ ځای دی چې نن په داسې وضعیت کې له تاسې سره وینم چې د افغانستان د درملو سکتور د پیاوړتیا په برخه کې لازم اقدامات شوي دي او تر ډېره حده د خلکو تقاضا له داخلي تولیداتو څخه پوره کېږي. قدرمنو حاضرینو، یو هیواد هغه وخت د بهرنیو فشارونو او اقتصادي بندیزونو په مقابل کې ښه مقابله کولی شي چې داخلي اقتصادي وده کړې وي او په کور دننه خپلې اساسي اړتیاوې له خپلو تولیداتو څخه پوره کړي. دا چاره سخته نه ده، مګر قوي اراده غواړي او کار ته اړتیا لري. تاسې ولیدل چې په دې وروستیو کې د دواړو د دواو وارداتو کمول د دې باعث وله چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړي. د درملو داخلي فابریکې پیاوړې شوي او بازارونو ته د بهرنیو درملو پر ځای اوس زموږ خپل تولید شوي درمل عرضه کېږي چې د هېوادوالو تقاضا ته په ښه توګه ځواب وایي. نه مو ولس د پخوا په څېر نورو ته محتاج دی او نه مو اسعار د پخوا په څېر له هېواده څخه بهر دي. له بلې خوا ډېرو هېوادوالو ته په کور دننه کاري فرصتونه ایجاد شوي، د اسعارو د وتلو مخه نیول شوې ده او داخلي پانګونې ورسره غوړېدلې دي چې دا د ملي اقتصاد د ودې او پراختیا په برخه کې مهم رول لوبوي. اړتیا ده په کتو د درملو په برخه کې دغه لاسته راوړنې کفایت نه کوي. افغانستان په دې سکتور کې لا ډېر کار ته اړتیا لري. د درملو د تولید فابریکې باید د کیفیت له اړخه لا ډېرې معیاري او د منل شوو معیارونو مطابق پراختیا وکړي او د کمیت له اړخه هم باید د تولیداتو کچه لوړه شي تر څو د هېواد په ټولو ولایتونو کې خلک با کیفیته درملو ته په کافي توګه لاسرسی ولري. نننی د نندارتون د داخلي تولیداتو د معرفي او ترویج په برخه کې یو ډېر مهم ګام ګڼم او د عامې روغتیا
وزارت د درملو صنعت او صحي محصولاتو اتحادیې او د افغانستان د نړیوال نندارتون مرکز د مسؤلینو څخه مننه کوم چې بیا ځل یې په کور دننه د تولید شوو درملو د معرفي نندارتون په لاره اچولې دي. له محترمو ډاکټرانو او ګرانو هیوادوالو څخه مې هیله ده چې په خپلو داخلي درملو باور وکړي. داخلي تولید شوي درمل له یوې خوا ارزان تمامیږي او له بلې خوا د خپل هیواد محصول دی. له تجارانو او درملو پلورونکو څخه جدي غوښتنه کوم چې له احتکار څخه لاس واخلي، درمل دې په لوړه بیه نه پلوري. دا ولس ډېر مظلوم او غریب دی. هېڅکله باید ناروا ګټه او ظلم ونه شي. په دې برخه کې له اړوند مسؤل امارتي ادارو څخه هم په ټینګه غوښتنه کوم چې د داسې ناوړه اقداماتو مخه ونیسي. محترمو حاضرینو، د افغانستان ملي اقتصاد په ټولو سکتورونو کې ودې او پراختیا ته اړتیا لري. د افغانستان اسلامي امارت له داخلي تولیداتو څخه د ملاتړ مناسب سیاستونه پلي کوي او هڅه کوي چې په ټولو سکتورونو کې پانګونه لا زیاته او داخلي صنعت پیاوړې شي. خو په دې برخه کې مو له ټولو ګرانو هیوادوالو څخه که د هیواد په داخل کې دي او که په خارج کې دي هیله ده چې په خپل وطن کې پانګونه وکړي او د دې خاورې په آبادۍ کې ونډه واخلي. د پخوا په پرتله اوس د هیوادوالو پانګې او شتمنۍ ډېرې مسؤلې او محفوظې دي. د هیواد ټولو محترمو سوداګرو او تجارانو ته د تل په څېر ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت مو تر څنګ ولاړ دی او هر ډول ستونزو ته مو د امکان تر حده رسېدنه کېږي. اړوندې امارتي دایرې د پانګونې بهیر په اسانه کولو کې کار کوي. ان شاء الله تعالی د جوازونو ترلاسه کولو او نورو اړوندو توی مراحلو پروسې برالنډي او تدریجي توګه به یو مکمل الکترونیکي سیستم لاس رسی ممکن شي. د افغانستان اسلامي امارت یوازې پر داخلي اقتصاد تمرکز نه کوي بلکې د سیمه ییز او نړیوال اقتصادي اتصال په برخه کې هم له هیوادونو سره پیاوړې اړیکې غواړي. لله الحمد له ډېرو همسایه او د سیمې هیوادونو سره مو اقتصادي تعاملات او مناسبات په ښه وضعیت کې قرار لري. د ټولو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سنترینا اوس ګل جوړوي. په هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سنترینا اوس ګل جوړوي. د آبادی امام زخم ته درمل جوړوي سنترینا اوس ګل جوړوي. هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سنترینا اوس ګل جوړوي. د آبادی امام زخم ته درمل جوړوي سنترینا اوس ګل جوړوي. د خپل وطن ورغې دوته دم لا تړلې د خپل وطن ورغې دوته دم لا تړلې هو عزم یې کړی د هیواد که خدای کول جوړوي سنترینا اوس ګل جوړوي. په هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سنترینا اوس ګل جوړوي. د
د آبادی امام زخم ته درمل جوړوي سمترینا اوس ګل جوړوي هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سمترینا اوس ګل جوړوي د آبادی امام زخم ته درمل جوړوي سمترینا اوس ګل جوړوي د شاړې دښتې بزرغونې پل په پل کړې راته د شاړې دښتې بزرغونې پل په پل کړې راته هو د قوشتې پیله اوبه ګوره چې عسل جوړوي سمترینا اوس ګل جوړوي په هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سمترینا اوس ګل جوړوي د آبادی امام زخم ته درمل جوړوي سمترینا اوس ګل جوړوي هنر باندې لګیا د کابل جوړوي سمترینا اوس ګل جوړوي د آبادی امام زخم ته